بدلی ورکی داګه نه بدلی ورکی داګه نه باندې یو څو اهمې خبرې بس دا د تویم زه اکثر په درسونو کې او بیانونو کې دا وایم چې زه درته خبره د زړه نه کوم خو زړه ته به کوزوي په دې شرط یې درته کوم ځکه چې دین چې کله هغه چاته بیانوي چې د چا په زړه کې قدر وي نو ډېر زیات خوند کوي او تاسو ټول یو دیني طبقې سره تعلق ساتي الحمدلله نو درته تاکید دپاره وایم چې کوم نصیحت درته کوم هغه مختصر نو زړه ته به کوزوي اولنې نصیحت هم ده خوشحالي هم ده بشرا او زیری ده ټولو دپاره په دې دور کې په دې زمانه کې چې تاسو دیندار یې دا د الله سبحانه وتعالی اوچت نعمت دی او چې څومره موږ د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو دا ټول عمر په سجده کې که پرېوځو که نه موږ د دې حق نشو ادا کولی چې رب العالمین په دې زمانه کې د فتنو په دې دور کې موږ د دین سره تړلي یو دا د الله اوچت نعمت دی والحمدلله علی ذلک والله دا نعمت برقرار ساتي په موږ باندې لکه قسمه قسم فتنې دي تاسو وګورئ فتنه د انټرنیټ فتنه د شهواتو د شبهاتو قسمه قسم فتنې هغه په دې دور کې راوتي دي خصوصا هغه ځوانانو ته متوجه دي نو چې ځوان په دې زمانه کې ښایسته ګیرئ او هغه لمونځ او داسې اهتمام کوي قرآن ورته یادي یا یې یادوي یا یې نورو ته ښیي او لمونځ او دس کوي او د علماو سره ربط ساتي او درسونه اوري او بیانونه اوري دا یو اوچت نعمت دی او دا یاده کوي د نعمت که ته دا وایې چې دا پاتې شي نو د هغې قدر دا دی او د هغې طریقه دا ده چې کوشش به دا کوې چې دا کومه لار چې رانیولې ده دا دنه ګډوډه نه شي نن سبا یو غټ دا یو کوشش روان دی چې دا ځوانان خراب کړی شي د دې امت وجه دا ده چې د کار خلک په دې امت کې هغه ځوانان دي بوډاګانو خپل وخت تېر کړی دی دی یو څو کاله بعد مړ به شي د دومره کار نشي کولی زنانه هغه په کورونو کې دننه ناستي دي هغه ډېر کارونه زموږ په شان نشي کولی پاتې څوک اوس ماشوم کار دومره نشي کولی چې کوم اهم خلک دي په دې امت کې او چې امت ورته ضرورت لري هغه دا ځوانان دي دې ځوانانو ته ضرورت دی ځکه د غرب د یهودو نصارا د ملحدینو د هر قسمه لامذهبو خلکو کوشش دا دی چې زموږ د امت ځوانان خراب کړي ځکه چې ځوان خراب شي زموږ مستقبل خراب شو چې ځوان خراب شو زموږ امت کمزوری شو ځکه چې زموږ خو امید د ځوان سره تړلی شوی د الله نه بعد نو چې د الله د توفیق نه بعد زموږ امید او زموږ سترګې هغه ځوان ته ګډېږي او ځوان زموږ نه ګډوډ شو ځوان په نشو کې ولګېدو ځوان په یوټیوب او په ټیک ټاک کې ولګېدو ځوان په فیسبوک کې ولګېدو ځوان په شهواتو کې ولګېدو دا ځوان د اسلام خدمت نشي کولی نو د دې نعمت قدر دا دی الله تاسو نصیب کړی دی قدر یې دا دی طریقه به دا ده هغه دا چې دا نعمت مضبوط راونیسئ عضو علیه بالنواجذ دا نعمت یا دا طریقه دا لاره دا د جامې دا غاښونه پرې رابند کړئ چې دا ځنه ګډوډه نه شي یو خو دا ستاسو لپاره نصیحت هم شو او زیری هم دی چې تاسو له الله اوچت نعمت درکړی د هغې نه بعد دا امام مالک رحمه الله یو قول دی او ډېر ناشنا قول دی او ډېر فایدهمند قول دی هغه دا وایي په یو ځوان باندې هغه عام مسلمانان نه دي کړي په ځوان باندې وایي په یو ځوان باندې اوچت نعمت او احسان د الله دا دی ان یرزق بشیخ چې الله ولا یو شیخ ورکي من اهل السنه او غسې عقیدې دا اوچت نعمت دی په ځوانانو باندې چې الله د دوی یو ځوان عقیده هغه منهج هغه د قرآن او حدیث ورته نصیب کړي نو الله سبحانه وتعالی هغه نعمت ډېرو ته نصیب کړی دی الحمدلله دا ملګري قرآن او حدیث منهج پیژني دا منهج دا مخکې نشر کوي د دې دعوت وکوي خلکو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وښایي خلکو ته هغه عقیده وښایي کومه عقیده چې آسماني عقیده ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبریل ښوولې ده او جبریل علیه السلام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه ښوولي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولي اوس زما او ستا ذمهواري دا ده چې موږ یې خلکو ته وښایو لازم نه ده چې ته به یو غټ شیخ ته به دعوت کوې یعنې دا هم یو کمزوري خبره ده او کمزوری سوچ دی لکه د بعضو ملګرو دا سوچ دی چې زمانه به د شیخ ابن عثیمین رحمه الله په شان سړی جوړېږي هله به زه دعوت کړم یا به مانه شیخ الاسلام ابن تیمیه جوړېږي یا به مانه ابن حجر جوړېږي یا ذهبي یا بل د دې وخت شیخ به رانه جوړېږي نو هله به زه خلکو ته دعوت کوم نه ته دعوت کوه دوه کسانو ته یې کوه دریو ته یې کوه
ته واتساپ ګروپ کې دعوت کوه، ته فیسبوک په صفحه باندې یو حدیث نشر کوه، د هغې فایده خلکو ته بیانوه، ته مجلس کې چې ملګرو سره کښېنې او دوه درې خبرې پکې کوه. یعنی لازم نه دی چې تا نه به ګډ شیخ جوړېږي البته د دین کار کوي. موږ ټول د دین خادمان یو او هر سړی په هغه حدودو کې د دین خدمت به کوي څومره چې الله طاقت ورکړی دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یو عالم هغه د دین خدمت ډېر کولی شي، دې کې شک نشته، ځکه چې د هغه محبین ډېر دي، د هغه شاګردان ډېر دي، هغه سره وسایل به ډېر. خو د دې دا مطلب نه دی چې ته ډډه ولګوه زه نشم کولی، نه ته هم کولی شي، ته په خپل کور کې د دین خدمت کولی شي. نشر و اشاعت د قرآن او د حدیث د دین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت د توحید دا موږ په هر قسمه طریقه باندې کولی شو. قیامت په ورځ ګوره موږ سره څه عذر نشته چې موږ د دې د لاسه دا نشر و اشاعت نه دی کړی. بله خبره اهمه ټول دپاره نه ده. اکثر ملګري دلته الحمدلله هغه دي چې هغوی قرآنونه یاد کړي دي او بعض پکې هغه دي چې هغوی علم هم کړی دی. د یاده کوي دا خبره چې دا د دې قرآن یو ناشنا خبره ده چې دا یادېږي ډېر زر، لکه دا نور چې کوم کتابونه دي د نورو علومو ټول روانه دا د دې په شان نه یادېږي سړي ته. به دا به ستاسو تجربه شي. دا قرآن ډېر زر سړي ته یادېږي چې کوشش وکړي، خو دا ورسره یاده کوي دا د ټول نظر بیا ویرېږي. دا نور کتابونه ګورې دومره د ذهن نظر نه وځي څومره چې دا قرآن د ذهن وځي. دغه شان بیا د عام علم والا مطلب دا نه دی چې تا علم وکړو تا قرآن یاد کړو خبره ختمه شوه، په هغې باندې دوړه پرته ده. هله به یې ویم چې کله رمضان راشي او زه تراویح کوم، یا کله یو دوره راشي په هغې کې به یم، یا صرف د اجازې دپاره یا دې دپاره چې فلاني شیخ نه سند والم. نه دا غلطه طریقه ده. دا علم چې موږ کوم ټک خطا کړی دی او که ولیږی دا د الله د رضا دپاره ورکړی دی. دا راونیسئ مضبوط. د قرآن مراجعه، د درسونو تکرار، د علماو سره ناسته پاسته د مرګه پورې. داسې یو وخت به تا نشي راتلی چې ته علم هغه سیر ته کښېنې چې نه اوس زما په ذهن کې کښېناستو، نه. او دا ستاسو ښه تجربه ده، زه به درته څه بیان کړم. یعنې چې کله نه کله د سړي د معمولي مراجعه د قرآن کریم پاتې شي او د کلونو نه موږ دا مراجعه کولیږي، خو چې کله رانه پاتې شي هغه راته کچه شي. دغه شان دا ټول علم دی، صرف د قرآن نه، دغه شان حدیثونه، دغه شان د علماو کتابونه چې څومره کتابونه دي کم باب کې وي، دغه شان د نور چې کوم علوم دي دا چې تکرار د دې نه کوو که نه نو دا تا نه هېرېږي. دا خبره مې یاده کړي، دا سره زه د ورور یو تجربه نشر کوم او تاسو سره شریکه کوم. هغه علم چې په مدرسو کې په جامعاتو کې یونیورسټیانو کې دا تا له صرف چابي درکوي، دروازه درته کولاوي، مخکې دې کې تله دا ستا کار دی، الله له توفیق نه بعد. ګوره په زرګاو نه په لکاو خلک هغه د جامعاتو نه فارغه کېږي، هغه د مدارسو نه فارغه کېږي، هغه د علم د حلقاتو نه فارغه کېږي، خو په دې کې یو څو کسان مخکې ځي. دا یو څو چې مخکې ځي دي یو څو کمالات، یو دا چې دا ډېر مخلص وي، اخلاص دا ټول نه اهم دی. دویم دی بیا مخکې کوشش کوي. کتاب ما په جامعه کې وي ختم شو بس دا پرېږده دوړې به مې لګېدلې او ما علم وکړو زه فارغه شوم. نه، علم دا نه دی چې تا صرف یو څو کاله سبق وایې ته فارغه شوې. علم ته به همیشه په دې کتابونو کې لګیا او که زما د تعبیر ان صح التعبیر د کتابونو چینجې چې د ځان نه جوړ کړی که نه ته د هغه وخته پورې د علم اوچتې مرتبې ته نشي رسېدلی. کتاب خپل ملګری که، هر یو کتاب چې دي ځان سره کېږده دا کتاب به زه ختموم په دې هفته کې، په دې میاشت کې، په دې کال کې، هېڅ خبره نه ده، په کال کې یو کتاب ختم کړه. چې کوم فواید دې مخې ته راځي هغه په اولنۍ صفحه باندې نوټ کوه، پلاني صفحه کې درته دا مسله، پلاني صفحه کې دا مسله، چې دا هر څه ستا ذهن کې چې تا ته څوک وایي چې دا کتاب دی او ستا ذهن ته ډایرک راشي. او په دې کې یو واقعه، زه لاهور ته یو پیر تللی وم، هلته د یو عالم سره زما ملاقات وشو، د هغه سره زما شپه وه. نو د هغه ډېره غټه مکتبه وه، زه یې پکې وګرځېدم. د هغه مکتبه داسې نه وه چې یعنې د تفسیر دپاره دا جدا ځای دی او بیا حدیثونه. د هغه داسې وه چې یوه کمره دا کمره د تفسیر وه پوره، هغه اخوا کمره ده د حدیثونو، اخوا کمره ده د لغت او داسې د هغه مکتبه وه. یو څو کتابونه پکې داسې وو چې هغه پراته وو په دې منځ کې، هغه بره په دې المارو کې نه وو لګېدلي. ما ورته ویل شیخ صاحب دا کتابونه ولې دلته پراته دي؟ د تاسو نه برابر وي، دا له ما ویلي نه دي، دا له ما نه دي مطالعه کړي. زه د هغه وخته پورې کتاب په المارۍ کې نه ږدم چې څو پورې ما پوره کړی دی. ځکه چې زه په المارۍ کې کښېږدم زما نه ګډوډ کېږي بیا. وایي شیخ صاحب دا کتابونه ته وایي، زما بل څه کار دی، دغې ته داسې.
او هر کتاب چې عمر واغستو د هغې په اولنۍ پاڼه باندې به سره څه فواید هغې لیکلی شي دلیل دی چې شیخ دا کتاب مطالعه کړی دې ته مه خوشحالېږي چې زما سره مکتبه مزېداره او زما سره پلانی کتاب د کوم ځای کې کتابونه میلاویږي او کوم ځای کې نه میلاویږي دا کیسې پرېږدي لږ کتابونه خو فایده ترې ووایي لږ علم خو چې هغه علم وي چې ته پرې عمل وکړې ته خلکو ته بیان کړې یو دا نصیحت دی بل دلته اکثر ځوانان ناست دي دا چې موږ سره دا کوم وخت دی که نه دا بیا نه راځي ګورې دا صرف یو پرېږدي ورب الکعبه دومره به پسې خفه شي چې د هغې تپوس مه کوو چې ته به څومره خفه کېږي اوس موږ الله سبحانه وتعالی روغ صحت راکړی دی وخت موږ سره شته کوشش کولی شو محنت کولی شو دا هر څه بیا نه راځي نو ځکه مشهور حدیث دی تاسو ته به یاد وي زه به تاسو ته څه بیانوم اغتنم خمسا قبل خمس او په هغې کې دي وشبابک قبل هرمک دا ځواني چې تاسو نه ګورئ ګډوډه نه شي په دې ځوانۍ کې علم وکړئ په دې ځوانۍ کې کوشش وکړئ چې د دین خدمت وکړئ صحیح ده ته چې عمر دې زیات شي هم علم کولی شي هم د دین خدمت کولی شي خو دومره نه شي کولی څومره چې ته په دې ځوانۍ کې کولی شي او د اصحاب کهف واقعه هغه تاسو ته معلومه ده الله ویلي وي د ځوانانو آمنو بربهم دوی ایمان راوړه په خپل رب باندې نو د ځوانانو په ایمان کې او د بوډاګانو په ایمان کې فرق دی ځکه چې ځوانان ډېر څه کولی شي هغوی ته وخت پاتې دی هغوی سره طاقت دی د هغوی سره زور دی نو د خپله ځواني د الله د دین دپاره خاورې کوي دغه حدیث چې دی سبعة یظلهم الله فی ظله مشهور حدیث دی د دې ډېر الفاظ دي روایاتو کې جدا جدا الفاظ راغلي دي یو روایت کې دا لفظ دی او دا زما انتهایي خوښ دی په دې زړه څه اثر کوي وشاب افنى حیاته وشبابه في سبيل الله یا في دين الله افنى حیاته یا وشبابه یعنی چې ته د خپله ځواني د خاورې کې د الله د دین دپاره د خپله ځواني قربان کړه د الله د دین دپاره او په ځوانۍ کې چې دینداري څومره خوند کوي دومره به بل عمر کې خوند نه کوي رب الکعبه او تاسو به انشاءالله امید ده چې دا خوند به تاسو څه کوئ ولې ځکه چې یو هغه سړی دینداري کوي چې د ده سره د الله د نافرمانۍ طاقت نشته لکه یو سړی دی بوډا دی شهوت یې ختم دی دی نه ګوري نه د جنکو طرف ته نه دی په انټرنیټ کې غلط څه ګوري نه په ټیک ټاک کې څه ګوري نه فیسبوک کې څه ګوري ځکه چې د هغه شهوت نشته خو چې یو ځوان په سره ځوانېږي او د ده شهوت ښه په طاقت کې او دی د هغې باوجود علامه اینی الله زما اوري اني اخاف الله دې کې یو ناشنا خوند پروت دی او دا خوند هغه کسانو ته معلوم دی چا چې دا خبره عملي کړې ده که نه زما دا خبره غلطه ده داسې که نه نو د ځواني د الله د دین دپاره وقف کوي بیا دا وخت په تاسو باندې نه راځي او نه په موږ باندې راځي دلته الحمدلله بعض ملګري شته هرسناک چې ما سره شیخ ابو مجاهد صاحب د هغوی تعارف وکړو چې هغوی ګروپونه جوړ کړي دي د واټساپ او هرس کوي چې د ملګرو ته په څه طریقه د علم ورسوي په څه طریقه یو فایده ورسوي تاسو د دې قسمو ګروپونو نه د دې قسمو بیاناتو نه فایده واخلئ کوشش کوئ چې نورو خلکو ته نصیحت یعنی دلته جز کوم کسان ناست دي که موږ یو ملګری بل پیدا کړو څومره زیات شو که هغه ملګری بل را پیدا کړي هغه بل را پیدا کړي یعنی نه ختمېدونکې سلسله دې ته وایي صدقه جاریه دا به د همیشه دپاره به تا پسې نور ملګري راوله نور کوشش کوه او ته یو ښه قدوه یو نمونه جوړه شه داسې نه چې سبا له تا ته خلک ګوري او وایي چې ده کې دا مسله ده نو دی ما ته څه نصیحت به کوي دا نصیحت به ستا بیا هغه شان اثر نه کوي دغه شان د دې وخت اهتمام وکړئ دا وخت نه دی د دې ډېر قدر وکړئ یو منټ یو سیکنډ د زما ستا په ژوند کې ډېر قیمتي دی او دا تاسو ته معلومه ده ځکه زه ډېرو خبرو تکرار نه کوم چې الله رب العزت په قرآن کې ولې ځای په ځای په زمانه باندې او په وخت باندې قسم خوري وجه دا ده چې رب العالمین موږ ته د دې زمانې او د دې وخت هغه قدر رایادوي چې دا تاسو سره قیمتي څه دي چې دې باندې د عمل وکړو ته مخکې کامیاب ښه هغه آیت تاسو ته معلوم دی ټولو ته یاد دی چې کله جهنمیان په جهنم کې والعیاذ بالله چغې وایي چې یا الله موږ د جهنم نه واپس کړه دنیا ته او هم به نیک عمله اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر الله وایي ما تاسو له دومره عمر نه و درکړی که چېرته چا پکې نصیحت قبلولی نو قبول کړی به
دي ځینې علما او مفسرین دا فایده راوباسي چې دې جهنمیانو هغه زمانه هغه وخت هغه ضایع کړی د هغې قدر یې نه و کړی. الله ورته وایي ما خو زه وخت درکړی تاسو خو تاسو یې بېقدري کړې ده. د دې وخت بېقدري مه کوئ. فیسبوک ته سړی کښېني 2-3 ګنټې ورته دغه شان ناست وي. ورب الکعبه دا ګوره لوی تاوان دی چې 2-3 ګنټې ته مسلسل په فیسبوک تېرې کړې او تا ته احساس نشته. اوس ما او محترم شیخ ابو سراج صاحب موږ اوس تاسو روټۍ وخوړه خبره کېده چې زه د نن نه 15 کاله مخکې ابها ته راغلم. 15 کاله مخکې یعنې دا په خوله ویې رسان دي 15 کاله په دې لږ وخت کې تېر شو. زما او ستا د ژوند نه 15 کاله کم شوي دي. 15 کاله موږ سفر کړی دی د الله طرف ته ملاقات ته. یعنې 15 کاله زموږ سفر لنډ شوی دی. موږ الله ته نږدې شوي یو ملاقات په باب کې هغه ته مخامخ دي. 15 کاله کې ما ورته څه کړي دي؟ د اسلام دپاره ما ورته څه کړي؟ اوس ډېر ملګرو سره زه میلاو شوم ما ذهن کې به راغلو چې دا ملګري او زه دوی سره یو پل مخکې میلاو شوی وم. سوال دا دی چې تا څه کړي دي او ما څه کړي دي 15 کاله کې؟ یعنې ته به صرف دا وایي چې 15 کاله کې تا ماته مه رایادوه چې ما به که واده وکړو بچي وشو مزدوري مې وکړه. دا دنیوي مسایل دي چېرته کې د دین دپاره یې څه کړي؟ د ثواب د ګټلو دپاره دې څه کړي؟ نو دا خپل وخت د قیمتي کړي. اخرنۍ خبره هغه دا ده چې لږ ساعت مخکې ما تاسو ته په اوله کې وویل چې نصیحت لازم نه دې لپاره به کېږي چې تاسو کې کوتاهي ده. دې لپاره کېږي تاسو ښه مضبوط شي. د دې مونځ او دس اهتمام د څومره چې کوئ د دې نه زیات کوئ. د مونځ او دس اهتمام د څومره چې کوئ د دې نه زیات کوئ. تاسو به پېژنئ دکتور فضل الهي حفظه الله. دا پروفیسر او علامه دی. په جامع امام کې څه وخت کې پروفیسر پاتې شو. بیا به سینګوي کې به درسونه کول. اوس پاکستان کې دی. د علامه احسان الهي ظهیر رحمه الله رور دی. د هغه شیخ سره زما یو ځای کې ملاقات وشو درس یې کوم. ما هغه ته ویل شیخ صاحب ما ته یو څو نصیحتونه هغه ما ته یو څو نصیحتونه وکړو. یو ډېر ناشنا و. ما ته یې وی دا ګټه خبره نه ده چې اقامت کېږي او ته په جومات کې. زه تعجب کې شوم ځکه چې اقامت په وخت کې چې څوک په جومات کې دا خو ډېر دینداره سړی دی. نو ما شیخ صاحب څنګه وایي چې اذان ویلې کېږي او ته په جومات کې چې مؤذن اذان شروع کړي او ته په جومات کې ناست یې. دا هغه ماته نصیحت کړی. ډېر ناشنا او عمل پرې ګران دی. دا زه ویم چې عمل پرې ګران دی الا هغه سړی چې الله پرې رحم وکړي او الله ورته اسان کړي. اول څو ورځو کې سړي ته ګران وي بیا ورته اسان شي چې ته د جومات اول صف تا پېژنې او ته دا صف پېژنې. چې د جومات دا صف تا پېژنې او ته دا صف پېژنې. لازم نه چې ته به امام یې ته به د منځه اهتمام کوې. قیامت پر ورځ الله ما نه دا تپوس نه کوي چې ته امام وې تا ولې پابندي نه کوله. ما نه به دا تپوس کوي چې ته مسلمان وې تا ولې پابندي نه کوله. دا نه د امام خبره ده نه د قاري خبره ده نه د عالم نه د شیخ نه د مفتي خبره. دا خبره د ایمان ده. هر هغه سړی چې د ایمان دعوه کوي دی به د منځه اهتمام کوي. نو د دې مونځ او دس ډېر اهتمام کوي. په دې کې الله ډېر برکت اچوي. زما خپله تجربه دا ده کوم ملګري چې زه پېژنم او کوم علما چې الله ورله ډېر توفیق ورکړی دی او مخکې تللي دي هغوی او د هغوی ډېر کارونه ما نوټ کړي دي. یو پکې ما دا نوټ کړی چې دغه خلک د منځه ډېر اهتمام کوي. او خصوصا بیا درته وایم خصوصا او بیا خصوصا د شپې تهجد اگر که 2 رکعاته کړي که نور نشي کولی 2 رکعاته او بیا الله ته به یې کې جهره او الله ته مینت او زاري او یا الله ثبت قلبي على دينك او یا الله حق راته وکړه او یا الله علم نافع را نصیب کړه یا الله یا الله چې څه غواړې. د تهجد سره په ژوند کې ډېر لوی برکت راځي. لوی برکت دغه شان د نفلي روژې د دې ډېر اهتمام کوئ. ځکه چې اوس ځواني ده اوس الحمدلله بدن هم برابر دی ګردې هم برابر دی هر څه برابر دی. یو وخت به داسې راشي چې دا بدن به کمزوری بیا به ارمان کوئ. نو دا یو څو نصیحتونه زما د زړه نه وو او امید دی تاسو زړه ته کوز کوئ او په دې مې نه دي کړي چې تاسو په کمزوري یې انشاءالله تاسو ټول ښه خلک یئ او دا زما په تاسو باندې ګمان دی. خو داسې دې دپاره و چې د مجلس کې ناست وو خصوصا ابو مجاهد صاحب دا وی لازم به ملګرو ته یو څو خبرې کوه کرکه دلته دا ملګري ناست دي او نامناسبه وه چې ما د دې علماو قاریانو په مخ کې خبرې کولې خو دا زما تاسو سره محبت و او زه د الله لپاره تاسو ټولو سره ډېر محبت کوم. د الله لپاره تاسو ټولو سره ډېر محبت کوم. دلته زه اچانک راغلی وم څه داسې زما اراده هم نه وه خو سبحان الله الله په نصیب کې دا لیکلي وي چې زه به تاسو وینم او تاسو به ما وینئ. نو دا یو څو مختصر خبرې وې. الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او څنګه چې الله موږ دلته جمع کړي وو څنګه چې الله موږ دلته جمع کړي وو دغه شان دې الله موږ د
د عرش په سوري کې جمع کړي په جنت الفردوس کې د الله موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیان دا یو سوال یې ورور کړی دی وي هغه چا